बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द पश्तो टाइमलाइन वन। होगो दोस्तानु अस्सलामु अलैकुम। होगो दोस्तानु په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې یو ټیکنیک درښیم چې هغه په ترو باندې به تاسو له خوب زر درځي. نو په دې وجه لایک ویډیو ضرور کوئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کوئ ترڅو هغوی ته استفاده والی. نو راځئ چې شروع کړو. دوستانو په دې کې زما سره درې ټیکنیک دي. دوه ما نه دي فالو کړي، یو مې فالو کړلی. ما چې کوم فالو کړلی هغې ما ته پیدا راکړله. نو په دې وجه تاسو ته هم درښیم، تاسو له به هم پیدا درکړي. ولې چې دا ډېر دغه دی او دا دوه مې نه دي فالو کړي، نو په دې وجه یې درته نه درښیم. ولې چې پته یې نه لګي صحیح به وي که نه به وي. دا ټیکنیک ایجاد کړلی ډاکټر انډریو ویل، یو لوی ساینټسټ دی. دوستانو په دې ټیکنیک کې به تاسو داسې وکئ کله تاسو په بستره باندې سملئ نو سترګې به پټې کئ او د 2 سکندو پورې به ساه دنده بوځئ په سپېږما باندې. دنده به یې راکاږئ ساه او بیا به هم د 4 سکندو پورې دنده ساه ودرولي، بار ته به یې نه وباسئ. کله 4 سکنډه وشي هغې نه وروسته به بیا په 8 سکندو پورې دا ساه بار ته په قلار باندې وباسئ. او دا ټیکنیک به تاسو جاري ساتئ. یو 4-5 پیرو کې تاسو ته به خوب راشي. دوستانو په دې ټیکنیک کې به تاسو څه وقفه نه کوئ. چېرته وقفه هم پکې وکړه نو بیا دا کار نه ورکوئ. دوستان دا ډېر آسان او ډېر تیز ټیکنیک دی، تاسو یې هم ټرای کئ. ویډیو هم خوښیږي ویډیو لایک کئ او چینل سبسکرایب کئ. ویډیو د نور ملګرو سره هم شیر کئ ترڅو هغوی ته هم استفاده والی. والسلام.